تاسو پوهیږئ چې د راپور چې نشر شو په هغه کې په خپله ویل شوي چې ادعا شوې ده ادعا خو دغه معنا چې په هغه اړه باندې باید څېړنې وشي او حقیقت څرګند شي که حقیقت فرضاً دغسې وي لکه دوی چې ویلي دي تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کره شواهد په لاس نه دي راغلي چې داسې دي شوي وي که حقیقت دغه ډول وي چې امارت ته منسوبو کسانو دا کار کړی وي یا ځان منسوب بولي نو همدغه کمیسیون د تثبیت صفوف کمیسیون دغه دپاره جوړ شوی دی چې همدغه ډول خلک له امارت له صفوفو څخه اخراج کوي چې هغوی شخصي عقدې پالي او یا امارت له خوا څخه چې د عفو فرمان صادر شوی د هغه فرمان تابعداري نه کوي. تاسو چې دغه کمیسیون جوړ کړی دی تاسو ویلي چې تر اوسه هم تر 1400 زیات کسان له خپلو لیکو ایستلي دي طبعا دغه کسان به هم د یو میکانیزم له مخې ایستلي وي دوی به تاسو به کوم څه پکې لیدلي وي چې دا مو ایستلي دي دغو کسانو څه کړي وو او تاسو ورته کومه سزا ورکړې ده او څه زمانه شته چې دوی به بیا ستاسو لیکو ته نه درځي؟ تاسو پوهېږئ چې جرایم مختلف دي موږ ټولنه هم د نورو ټولنو په څېر باندې یو داسې ګڼ توکمیزه ټولنه ده او دلته هر قسم طبیعت خلک شته جرایم لکه څرنګه چې مختلف دي همدغه ډول دغه عاملان د جرایم هغه مختلفې کټګورۍ دي همدغه مثلا بعد سابقه ځینو درلوده ځینو خلکو شکایت کاوه ځینې داسې وو چې د اکثریت هغه کسان دي ګوري چې هغوی صف ته د تازه راداخل شوي له فتوحاتو څخه وروسته د اسلامي امارت هغه کسان چې هغوی 20 کاله دا مبارزه کړې ده هغوی هېڅکله داسې کار نه کوي نو په دغه نوي کې موږ هم ملاحظات لرو د همدې دپاره د تثبیت صفوف کمیسیون لاس په کار سو بل هم تاسې لکه څرنګه چې وویل 1309 کسان تر ننه پورې له ما سره راپور شته چې هغوی د افغانستان په 4 ولایتونو کې له صف څخه اخراج شوي دي په دغو کسانو کې داسې کسان هم تاسو موندلي چې د پخواني حکومت کارکوونکي یا وژلي وي او یا یې هم ځورولي وي؟ نه خیر داسې کسان تر اوسه پورې موږ ته نه دي ثابت شوي دا اکثریت هغه کسان چې هغوی بعد سابقه لري موږ ته ولسي خلک ډېر شکایت کوي ولس راته ووایي هغوی معلومات راته راکړي هغه معلومات موږ د سیمې له خلکو سره شریکوو د هغه ځای له سپین ږیرو د مخورو سره شریکوو له علماو سره او همدا ځای په دارس په هغه ولایت کې په هغه ولسوالۍ کې چې څوک واکمن وي له هغو سره شریکوو او دا معلومات موږ دقیق کړو تحقیق یې کړو له هغه څخه وروسته د کمیسیون له طرفه څخه رسمي و هغوی ته لیکو چې دغه فلان دي بل فلان او دومره کسان دي د صف څخه په فلاني ولایت کې اخراج شي هغو ته ووایو چې ولاړ شي عزتمنه زندګي وکړي که هغوی بیا متمرد شي خدای مکړه بیا راشي صف ته د بل دپاره بیا د هغوی دپاره سزا هم شته یعنې محاکمه پر افغانستان ستاسو د ولکې رئیس داسې په خواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې هم خپرېږي چې ځینې کسان ځورول کېږي او دا ادعا پکې کېږي طبعا د کرهتوب په اړه یې موږ څه نشو ویلی خو داسې ادعا پکې کېږي چې دا د پخواني حکومت کارکوونکي دي او د بشري حقونو د څار ادارې هم د نورو هیوادونو سره په ګډه دغه ډول اندېښنې ښیي نو څه فکر کوي چې دا کسان به څوک وژني که دا کسان وژل کېږي او ستاسو کسان یې نه وژني نو فکر کوي داسې کومه ډله او داسې کسان دي چې دغه کسان ځوروي او وژني دغه قاتلان چې بلل شوي دي دغه هغه کسان دي چې موږ یې له صفونو څخه اخراجوو او دغه کسان چې د امارت له فرمان څخه سرغړونه کړې ده همدغه جرم ورته بس ته نور نه او بله دا خبره ده چې تر اوسه پورې خو دا تحقیق شوی هم نه ده خبره موږ یوه موضوع د پیلمنټ کې تاسو خبرې چې یو ډاکټر وژل شوی و د هغه دپاره بشپړه کمیټۍ وټاکله شوه زموږ له طرفه څخه موږ خپل په هغه ځای کې چې موږ میشت کسان د کمیسیون په اډانه کې کار کوي هغه هم ورته وګمارل تحقیقات تر اوسه پورې شروع دي او مشکوک کسان ځینې نیول شوي دي په هغه برخه کې او تحقیقات جریان لري تر اوسه پورې موږ ته بله داسې بېلګه نه ده راغلې چې په هغه کې دي زموږ کسان یا موږ ته منسوب کسان ښکېل وي البته تاسو پوهېږئ دلته تېر 20 کلونه کې مختلف جرایم شوي دي دلته چې دا خلک واکمن و هغوی هر څه کړي دي اکثره یې زه ټول نه یادوم هغوی ډېر څه کړي دي او خلک یې دښمنان د ځان ګرځولي دي د خلکو شتمنۍ چور کړي دي همداراز خلکو ته بد اړولي دي نو هغوی هم طبعا د هرې ټولنې طبیعت هغه دی د اشخاصو افرادو چې هغوی بیا خپل انتقام نه پرېږدي اخلي نو هغوی به حتما انتقام اخلي د امارت مجاهدین چې د هغوی د امیرالمؤمنین له فرمان څخه کلکه تابعداري کوي او کړې ده او که تاسو پوهېږئ که دلته د عفو فرمان نه وای دلته به د وینو ویالې بهېدلې نو تاسو آیا هغه کسان ته د پخواني حکومت کارکوونکو ته طبعا چې اوس په افغانستان کې میشت دي هغوی ته څه ډاډ ورکوئ چې که څوک داسې ځوروي یا هم وژني د کورنۍ غړي یې وژني هغو کسانو ته به څه ډول سزا ورکول کېږي؟ موږ ته که معلومات دقیق راشي او موږ حقیقت موندنې ته لاسرسی ولرو حقیقت موندنه وکړو او لاسرسی ولرو هغه معلومات هغه او په یقین سره دا ثابت شي چې هغه هر څوک کوي کار څومره لوړ رتبه وي کار څومره زموږ د صف سړی وي خدای مکړه اول دی دا نه کوي فرضاً داسې کېدای شي پېښه شي موږ ژمن یو چې هغه ته د شریعت مطابق سزا ورکړو
هغه که هر څوک یې په هر څومره کچه باندې سړی وي تاسو پوهېږئ چې موږ چې کومه ژمنتیا ښودلې ده کوم کار مو پیل کړی ده هغه ته مو ژمنتیا ښودلې ده او د ژمنتیا مطابق مو عملي اجراءات کړي دي